زما ورونو نن زه ډېر زیات خوشحال یم چې پښتانه وروڼه ډېر په اتفاق سره غونډ شوي دي او زموږ یو مشر راغلی دی او هغه ته د لارښودونکي ښیم موږ ته لار ښیي د پښتنو ورونو عمل پکار دی عمل دا پکار دی مثال خبره چې زموږ دا مشر راپسېدلی دی او دې کلي په کلي ګرځي او خلکو ته دا واک نصیحت کوي چې وروڼه یو شی درکېږئ یا ورکېږئ پښتون دې پښتون چې کومه قرباني دې موږ ته ورکړې ده داسې بل چا نه ده ورکړې چې دې پښتنو ورکړې ده هر ځای کې مقابله راغلې ده پښتون ولاړ دی نن پښتون د خپل حق تپوس نشي کولی مفتي شاه وکیل صاحب کومه خبره وکړه هغې اوس ته اوبه ستا ده لرګی ستا دی کرومټ ستا دی زمرود ستا دی ستا ګلاب جوهر دی ستا په دې پاکستان صوبه کې او موږ پکې نار ګرځو ولې ګرځو زموږ اتفاق نشته که کوم یو مشر جوړ کړو هغه مشر پسې ډېرې خبرې شروع کړي یاره دا خو دا ولې موږ کې شرپسند خلک راننوځي تاسو دا یو خبره ده ما واوره زه پرون په کټ کې پروت وم او دا مارغان نه دي مشر دې مخکې روان ول دی مشر دې دا مارغانو پسې سیده روان په هغه لار والله هغه مارغه خوځېدلی دی د هغه شان ځان ملا وتړئ چې موږ دې مشر پسې ودرېږو او د ودرېدو لار دا ده چې انشاءالله ګټه به کوو که موږ دغه خبره واورېده او لاړ ووتو او به بیا کېناستو غور به نه کړو غور به څنګه کېږي غور به دا کېږي چې موږ اوس ټول پښتانه ګرځو چوکه به رالو کلي په کلیا پښتون ورا غرقېږي داسې حالات را روان دی سوچ وکړه فکر وکړه راشه چې یو موټی شو او دې میدان ته وځو خپل حق وغواړو دا چې ما سره تاسو په دې اتفاق کوئ نو دا اتفاق به انشاءالله العزیز چې دا به ډېر کامیاب وي او دا زموږ لپاره الله پاک یو دغه را پیدا کړه پښتنو چغې خو ډېرې پخوانه ویل کېدې خو دومره اتفاق پکې نه و راغلی لکه څنګه چې پښتون صاحب راغی او دا اتفاق یې راوسته نو وروڼو اوس دا شی دی چې اوس به موږ د ده شاته ودرېږو محمود خان اچنسي صاحب هم چغې د پښتنو والي دي ولي خان هم والي دي هر پارټي چې راغلی دا د پښتون اواز یې کړی دی خو ټینګه کړې بیا موږ هغه ټینګ شو موږ نه ده ټینګه کړې اوس راپاسه چې دا ټینګه کړو دا به ټینګو او دې بلا ته به د دې منظور پښتون درېږو منظور پښتون خو یو دی چې موږ ورپسې نه یو ولاړ خو بس یو کس دی موږ ودرېږو د ده شاته دی که کشر دی زموږ مشر دی موږ به د شاته ودرېږو لکه څنګه د مارغانو ته مې ویل چې مارغتې مخکې روانې نور ټولو پسې روانې موږ په دغه شان د مارغانو په شان دې منظور پښتون پسې روانې شاته او انشاءالله ګټه نږدې ده لرې نه ده دا مبارکي درکو خو که اتفاق هم وکړو که اتفاق هم ونه کړو نو ګوره بیا غرقېږو او که اتفاق شو نو موټی شو نو دا دویم چې ګټه به کوو د خیر انشاءالله وروڼو تاسو ته هېڅ نشم ویلی خو زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو ډېر ښه په خوند سره د مردان والاو په اتفاق سره راغلی سئ او بیا زه د منظور پښتون صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې په دې سخت وخت کې ډېره سخت دغه کې راغی او تاسو ته حاضري ولیکه او زه به تاسو څنګه څه ووایم ډوډۍ یم وخت تېر شوی دی کې دا خبرې به ټولې کړې وي خو دا دی چې اوس وخت راځي څه غلطي شوي دا غلطۍ ته ماشوم